پنجه خو ته کټ شوه او بس زه د ګرځېدو نه ووتم. ملګرو موږ پرون په میراوس باندې یو ویډیو کړی وه چې پکې زیاتو کسانو بیا ویل چې آیا د دې سره به مونږ رابطه څنګه کوو، یعنی په څه طریقه وایي مونږ کولی شو چې دې سره مالي مدد هغه وکړو. نو نن چې کوم دی د هغې خپل پرسنل نمبر چې کوم دی د میراوس هغه تاسو ته په سکرین باندې هغه شو کوم. نو که څوک ورسره رابطه کول غواړي، ځکه تاسو ته ویم کنانو حالات یې ډېر زیات خراب دي. یو خپه چې ده هغه ترې کټ شوې ده او دا بله خپه چې ده هغه هم داسې ویلی کېږي چې هغه ترې هم کټ کېږي. ډېره زیاته خرابه خپه چې کوم د هغه لاندې ډېره زیاته خرابه شوې ده. نو دې ویډیو کې مسله راتله ما تاسو ته هغه خپه یې پوره ونه خوه، خو هغه کسان دپاره ځکه په تېر شوي ویډیو کې زیات تر کسان ویل چې آیا ته نمبر شو که چې مونږ ورسره رابطه وکړو او د دې کم علاج دپاره مالي مدد ورسره وکړو. نو دا وخت چې کوم دی په سکرین باندې کوم نمبر چې تاسو ته ښکاري، نو که څوک غواړي چې د هغه سره زه رابطه وکړم نو دا کوم نمبر چې دی په دې باندې ورسره تاسو رابطه کولی شئ او د هغې کوم مالي مدد چې دی هغه ورسره کولی شئ. ځکه زموږ دپاره پښتنو دپاره ټول عمر هغه چې کوم دی خدمت کړی دی، خلک یې خندولی دي، نو اوس پرې بد وخت راغلی دی. نو په کار مونږ له دا دي چې مونږ ورسره هم مدد وکړو او د هغه مرسته وکړو. نو دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله. بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.